د خارج جایرانو ځای مو تش دی. مسافري خواره خوارې ده باران به ورې څوک په ځای نه درکوي نه باران به ورې څوک په ځای نه درکوي نه برج بلخ خلزه کله چې سوریا بیا ورځې نو د اوبه به تودوي کله اوبه وایشېدلې بیا وریجې وراچې. السلام علیکم دوستانو، هیله د روغ جوړ اوسېږي او ژوند مو په خیر تېرېږي. د چې نن د جمعې ورځ ده، عموما جمعې په ورځ ځوانان کندهاریان چې په خاصه توګه د میلې بانډار شوقیان دي، نو بس جمعې ورځ دلته راغلي د ملګري باغ ته. انشاءالله مامور صاحب شاید تاسو یې وپېژنئ، نو انشاءالله دلې به څو خبرې اترې هم کوو، خپل په منځو کې بانډار و مجلس به کوو، او دلې مو یو کوچنی خیرات هم ترتیب کړی دی، هغه به هم ترسره کړو. نو هیله د تاسو ملتیا وکړئ، انشاءالله ورځو به د دې پر لوري او هلته به خپل مجلس بانډار تر تازه ساتو. السلام علیکم. وعلیکم سړي مسي دا یې راولرو جوړې خیریت خیریت دی، روغې ورځ په خیر ده. دا یې راوله چې ستاسو ستړي مه سئ، جوړ یاست په خیر یاست خیریت دی، جوړ روغ یاست په خیر یاست. دې وکړل یې روغ خانه ته وا څنګه ګوره یو کړی بالا به بره دغه جوړه کو مجلس بانډار واموس چې میلې وکړلې دغه طبیعي ځای، دغه طبیعي هوا ته ګوره، ته زما رنګ ته وګوره، ته ستا رنګ د سترو تازه د هغه ځای چې راتللو نور بزګران دلته راغله ښه برای ما ته ویل د کوشالي دلته دا ځای لري، نو تای نوم یې ته چیش کې نو بر ما لوارې په دغه ځای کې عوام ګوري چې سره هغه سره کبا یا د دې ځای هوا په هېڅ ځای کې نشته. دا د نغرینو کې لوړ ما په دا نغري سره جنګ دا لږ دی وروره، دوه منه شیدې دي، نیم من شبرنج په خیر ابراهیم جانه په کومه نه ما د راجک شان سره کم کو د انډوالانو مشوره وکړو. و بیا وریجې لږ کړه. هغه په در پاخم کې دا اوس بار څنګه درلانج کوي دا چې دا سکري خرشي غواړي خرشي غواړي یو مجبور دکان چا غاره دکان دا مانګ دی ګد راځي خرشي هم درته راوړې ابراهیم. نه خرشي تر لاندې کړه. ما سره څه خو وسرک سوي نه مینه هغه دی او پلاستیک وتر راغی راکړه او ودی را درغه پلاستیک وتر راځي. بلا نه غواړي دا سره په خیدا وبه دا بوټ ډیر د کلک بوټي برج بلخ خلزه ولا ور بل بدلندو بوټ مور بلخ بدلندو بوټ مور بلخ شجه دا په لندن ځکه چې خاکا وکړه دا یو بوټي راکه دا غټ نه سره پټ کچ دا وبره وشي
ملاغه پاکه کورو پاکه ده هغه پاکه پرېوللې ده هغه توره د تا هغه نه هغه تاوان نه کوي هغه نه پاکېږي بیا ګوره نو ابراهیم بلغه نه پرې یا ابراهیم نو کې را پخې سب پاک شي برېږي را پوخ یا چې خوند یې په چټلي کې خوند یې په چټلي کې د باغ شی پاک نه وي اشپاز چې لاس فرن نه وي خوند نه کوي هغه اشپزي باید د شبرین ستک سپین راسي د جل ول باید داس وبرېښي ستک سپین به راځي د خیرته ودرې ابراهیم تور شانته نو باسي شاکه نه قدر خوږانه خلاص دې څه په وای دا سکلاک بوټي چې دا ولې جنې بیا وره خسته شه ایستا بوټي دا وای ران چې ګوري هغه ته بنو زور نه ورکیا وا دا نو د خلاص زم شبرین پخې اچھا جو چې دا کنه کیا دا که بیا بل دا بدل تو تکشیر چې بل ټولې بره بیا تو جو بوله راځي یې نو دا دا کنه بس یې تکشیر کوره ولا او دا به نو دا کړي دا کته په کور کې دا شه دور ته رانجه ابراهیم د شبرین تر کولو په خولو تر کار او ابراهیم څنګه پکې جوړه څنګه را پخې دا نن شبرین څنګه را پخې شربینج خلاص اول خو د ارته در مخ باید ورجی پاک سی بیا خچیس کله خچیس وریا بیا ورځي نو دا وبه بتودې کله وبه وی شدلې بیاش ورجی وراچه د ورجو دانه به ګوره کچېره پستاس ول مناشه پستاس ډیر نه ځکه چې انور بیا د خپل پستوالي په شدو کې کوي ان دا ډیر لړل غواړي ځکه کوي ونه لړې بیا دا بیخ نه کوي نه روز چې پخکړې دی ها روز چې پخکړې دی و په کور کې څوار کوم کو سر کړی دي تجربه یې سره انداز نه وره شبرین چې شوروا جوړه ناغه شالسار جوړ کې شالس نه جوړه کې لا خو نو وای شیر برنج یان د شیدو ورجی دي نو ولا ته دام بلا خو شجی ورچو او ولا وی شی به جوړ شي ان شاء الله توکل الله اوس پر صدر کوم ځای پر اوس رسید په سره د چې وب مې شي وی شي خلاص د یارانو ځای خالی دی راسي پرېږده وم نه بس ته بالا یو یار د ډېره وخت خوند نه کوي سم یاري بیا تر وخت خوند سم یار نو یارانو کې پاکستان و سم یار نه پیدا کېږي د ډېرو دوستانو ځای خالی دی کندهار جمعې ورځ او دغسې طبیعي ځای کې شبرین پخول بیل خوند لري دوستانو صاحب څه وایي ابراهیم په لاسې مو راکړو تا څه کوې ابراهیم لاس په دوزان لړلی دي وایي نو ابراهیم ورجو راچې او ورجی برواش د ورجو پسې ورجی چې پسې سه او به وچی کی سره ښه نور کار ښه اوس لا پاره د پروسه بس نه ده یا کاوان نه کې ونه سین نو خو بیا ورجې ډېرېږي نه دی اوس لا ډېرې کړې تو ګوره رایم زالي په پیږي ډېره پخ کړې په ما کې ډېر سره کړې ابراهیم وایي ماما راولي هغه کوی دا شپاز دی نو څه شي ابراهیم چې دی روزونکی دی د افلاطونانو د رئیس جمهورانو څنګه ابراهیم ابراهیم استاد دی که رئیس جمهور کېږي نو د استاد به طریقه کېږي افلاطون استاد بودی ابراهیم ټول کې په یاد ټول ډېر موبایل هارستو افلاطون ابراهیم افلاطون هارستو استاد
مامور صاحب دلته راسه نظر دې نه کو غواړي وین سره جوړې په خیر خیرات جوړ روغه په خیر خیرات خلک ټول ته ته ګوري ټول څه ویل ورته الله خو مشر نه درات څنګه هغه ته ګوره ته دې پادرات یا موږ هغه شی به خو ته نه ټول دي کې سپینې شجره څنګه بخوي نه دا غسه ور واچو بریا مې ما ګر ورځ خوشی کړی وې مجبوریت والله دا کو چې ونه سزا ده هغه د پاشه کړه څه به کې بریا ما دا به پریولو بره دا لړل غواړي وای دا سنې چې بره دغه ونه سنه څه وینه نیسه وای نه خیر پروا نه کی تاوان نه وای چې دې نه کې یا اینې کې نه بریم ستا راوړي نه کې ما سم کو ورور کړس وای باسه مخه ودی دا جړاج ګاډه وډه سره بس واټیا و څنګه جاش فاز ورجه راځه مخ په دغه چې ور تر لاندې دی کرا کرا کې زه به خېجه دواس مخه دا اول وار نه دی راس نه چې بیا خواندار نه څه لا سیدو سکیږي چا په یوټیوب کې ویډیو پورته کړو دا غسه مزدا کې باره مې دلته څه کوم عملي کار کوم یا پلان مې نظریه زده کړې دی اوس عملي دا وکړم څه بله و خېجه دواس څنګه دا نه دا نه اوس لا څه ته وګوره غواړي ما وکتل اوس چې ته بیا وګوره او بغواړي نه کې توکیر دی الله خو نو د ابراهیم کوکیر دی څنګه دی جواب صاحب شبرین کې بس ان شاء الله آماده بس د خیر بس لانو د شاکه دې شاکه ابراهیم فرمایش دی خو سبحان الله د خیر بس پاتې دې د خیر څه به وای خلاص دی خلاص وي د سره پورته دی د خارج جاران ځای متشت ګران ورته ده یا ورته زه خلای شي دا نه څنګه خو برای برای ور واچو اوس بارو بنو شي وبو ور ډیر شي برای شریف ور شي ګر شي خلای شي لا نور شي یل میل ری نور به غړې باندې چې دا وځي مې دا نو کوه څه نو کس نو ابراهیم په پویږ څنګه ابراهیم ونه دا شاوخه به تو دغه شي په یواز ما وینس کې نه ځکه بیا کوی نه یې سی بیا خان رام غږ چې کړي وای نه راولې د شي مې ومره راځي ځای نشي ما یو نفر څه ورسي نه دا څه کوي هر یو چوزي کورسي نظر لمبارا کې ورو فاجر راځي نه به یې بمرا ورکه نمبر ورکه صاحب تلیفون کې ازام ګرو ادرا چا چې په پاکي دي نو چې تو تا ملایو یو شی مې یو سره شوغانو بادام بمرا و بدان دل راو کوم واره ټول اورې چیرې شوغانو دا شولای دا څنګه شي سم هر کوم کړه کړو کړی دی ما ته کوم پر مخ کړلی بس لا نه مې په نه سامع جی کې څه کار سره
تراکه زه در سم کنم پیز سم یه بره بره ډبرې ته کش که برای کوکیر جم کوس ډېر زور مه پکوه نو دا دا ما دا اسماعیل تور کړی و ډاکټر جان ما کنې دا چا پرېوي ورته کاچل د خپل کړوب کې را پشپا زه کوکتیر جو کوک زور نه مقصد زور مور سره کوه دا ما څه خو یې نه ونیسه نو هر سمې لا نستړي بیا هغه څه چې ورور خو د کامه کې څه څه شاو خانه په کوئی ما ما بینس کرا برای ځان په پوي پکړې رام په پویر کړه نه دی ورشولې دی راشي شي وګوره خوراک یې دونه خو نه کې کوم یاران کې پراګردي وا دا په خیدل یې شو خروب څه شو کاسي وي شي مې به مراولې کاچو ځان ته وای خرابې ته وایې دې روته نو چې برابر یو دې کې نه راځي ولې نه راځي داس نه یې حالا په ټول دی ها یا یې لوس راوړي بادام یې پلی مرجان شي جیجر واچوله او شي دې ګرواچ ښه شرکه شي دا دی بل بوټي مرتضی ورو سره او دا سرجان بشه درېمه جم جوش ته یاران یا اوس یې غړي اوس په شي کې دی نه په شي کې لستم داسې لړه ته ګوره ما سې زده کوه وای کېش کار مې دا یوازې د شپټین پخ کړی پاکستان کې کده دی یا په پاکستان کې په پاکستان کې خالي دال پخېږي مرچک څونه راچي تش ورنه دا لمر چپاکې زندګي شه دا اسکار نه جګونه چپاس و دا جګونه دی خالي دال بل شي نو مسخو دوستان ته پیغام پرېږده چې شي ته پرېږدم یو شی ورته ما دا وایه چار ځای دي نه زموږ یاران دي مسافر ته یو شی مه یې وایه یو ټپه ورته وایه یو غزل ورته وایه مسافري خواره خوارې ده باران به ورې څوک په ځای نه درکوي نه باران به ورې څوک په ځای نه درکوي نه بشک ښه نور وایه مسافرین ډېر دي ښه او خاص مسافرین او مینه د مینې څه جوړېږي مینه کوه چې در سره تل مینه کومه مینه کوه چې در سره تل مینه کومه او وای نمبر خان نه کیږي دا که محمد صاحب یې ګورې زه یا زه بس په طبیعت نه نه بس په طبیعت اخته یم د کوکر مات نشي نه ما چې دا ښه خوند کوي نه هر ځای چې دی په خدای په ځوانانو په یارانو ښه یېست یم ښه د ځوان زه به کوکر بیا درنه ګورم ته ګوره هغه څنګه شی سوی دی شادي ابراهیم سیدی شوی کوکر نه درکوي خو ما ته مسکاله کړې وه ما چې پتا دونه زړه لولې نه وځي ما د کرایې والا سامان سره دغه کړی وای راپورټ کړی وای چې دغه راکړه موږ سیګرات هغه بیلچه اوس به شوی ورسه کله چې دا سرو زرو څنګه صبرایم شبرین څنګه بالا میدا لږ پاتې دي ان شاء الله ولش پاتې مرحله پای ته رسیږي او میدا دې په کېدو دي نور شي جنوره چې ولا دا لا وچ کال څه وخت راوځي کال څه وخت راوځي ولې واس یا پاتې ماما نیمه نه پاتې ها چیرې سو ګورم ماما
تعالى انا وديع یا اوس په څو بجې یا چې دی وچ کې ما خپل کې نور برابر راځي په هغه باندې چې هغه پوښتنه دوست یا برابر برابر واچو هو برا په اخیری کې برای به سوري څه هغه باید راځي واه و اسی د سم بیا به نه پوسټ هغه ځای نه نه دی دا د بخښنه نور شنو تب شنو مهرباني وکړئ چې پس چې کوي دا بیا برایم تو ګورې ها بیا برایم تو ګورې دا تو ګورې هغه چې دا خورای مې سوا خورای اساس پس دا کار سره ساوه تو دا دال دي چې څه په بل چلوي اما شپږ مننه دي داس بوټونه پرشته کېده مې دا خو د 2022 زمانه شو تور کالیاغونی یا دا پیشنیا شپږ اپرین دوایس یې ما سر دا د 2022 نمبر واخلي بس ما سر یې دوایس یو په پیډ ما په سره کوي نه به سره سره لري دا سکمتي راوړې دي هغه د ماش داس کې بیا خواته اوس د ما څه په یو کار سپکواله زور ما پکوي دا تو شان ویني دا چی شي هغه پرې هغه شي غیر هغه نظر ماته هغه دال دي هیڅ دا خوښ دي ته په پاکستاني نه د پاکستان ته څنګه کېږي پر ګډیر دی نه کمیږي هغه ما خوري ولا ما زوراله وې ته ما اخلني جاس دا دال نو بخ کړی دي چې تاسو روټي خورم برابر شي برنجو خوراک ګوره دواره کارټونه راکړه زه درې تر هغه دا پټو سم دی دا پروف هم نه په پروف څنګه مې یار دا واجه نه با ما ګاډي راته وکړم ته کومه باندې جغل لای هذه كادر سام كده خير تشوف تو څه پدا یا و امين راجمات پیسې راځي د بازګرانو لک لک افغاني شي ولې نه خورې و بیا خورو ته وایي چې ځانګړی تابدو کو اوه چې ولې نه خورې ډېر کمزوري لري و نو براغه سي نو درختي هم کمزوري شي ځان څنګه ځان هغه سمونه کې لکه اول چې ځواني خلوی نعمت دی واجب ده بیا خلوی نعمت ولا کوم ولا چې په دنیا بل مور لنګ و نو مولا کدا احساس کوي چې سم پڅه کنه دا جات پښپو کې شورویان پښپو پختا کوم په جی په وا د خدای وا غونې د مداس خوشاله وشو او مګر اوس باندې یم باندې په نس ماړو یم سره سره ای مخ د مخ ژوند خدا شو د پخوانی دغه د دا ژوند سر چې پرتله کې د کیسو خوروره د دونه تقاضاوي نه وي دی عائشات نه ور خواهشات نو شرطون نړۍ پر مخ دی غونه تقاضاوي د انسان تیری دا دکان شاګرد نه غم دې شه دا دوه په چرام په پتا وایره او دا پای کې ځان راډیانه تو ورځول ته دلته ځان دا غونډه دلته مخ په پروتوګر سره وبله غوړي ځان دا دلته دا حالات او خو دا زړه خفګانو دا زړه نه کسره خوشاله سره کښار ته ولاړ شي وسار کې سات ولا کچيري که جمشید دلته را روان شو د یارانو سره باندې دلته ځوان نه پس نه سازي چې وس بیا د فلاني ور باندې دلته لا کوټه یا بل ځای لا تم سات نه جګت دې زړه جګت او ذهن آرام یې زړه خوشحالي بالا هغه بچي خو ما اوس نست یې ولا اوس شي په شي وسیلې وي شرحم وشي په کتنه واجب اوس ما ساسه بدل ساز او اسمم نه سره کوي د یو بل ترمنځ هغه تعلقات هغه نه لکه نه 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 پخوا چې دوه ورونه یې باید سره او مور پلار اولادونه یې
دا زموږ عمل خراب دی عملونه ډېر خراب شي ورځ په ورځ دا کمزوري کېږي دا خلک خو لا پخوانیو خلکو ژوند کړی دی دا د دې د ځوانۍ د کشرتوب دغه بیا موږ څه نس کولی نس کولی دا زموږ څه نسل نه دی دغه بیا نور بیا نس کولی دا نور کشران چې سره پورته کېږي هغه بیا وروره پر بل لیول روان دي جمشید دغه زموږ باغ و چې پر دنیا یو میوه والا پاک پیدا کړی و زما په دغه باغ کې پر دنیا واجب دی په خپل لای کې د ښه خلاصیت دغه لښتې دا لاندې خوا ګرځه د کلو سیبه ښه نو یوازې ځوانه شپږ اوره کمه سیبه زه خلاص دوست دغه د جوال بغل ګرد د سره سیبانو د ونو داسې چپه به پراته وه په خدای کې خلاصیت دا کلو سیبه د خدای دوست دغه خوا زما نه اچا خورواره سیب دا لاندې خوا کړي دي اوس یې بوټ وتلی ولاکه اچا خورواره لري واجره ده داسې برکتونه د دغه بوی به زما نه میرزحمد خان کلاشي د خدای دوست داسې عشق پې ورکوي دا د دوی د باغ د سیبو بوی په والله که د خدای دوست داسې مسلمان یې نه و زما نشي د دا باغ نه نه ده خدای دا د میرزحمد خان کلاشي چې راغلی دی ناامیده نه دی نو خدای پاک برکتونه چې اوس لاره چې دنیا ځوانه که دغه کښېږي یو پالیز مالیز شن کې ځوانه یا پت پر نازله شي یا چینجان وکړي یا بل معنا ځوانه هر کال یا باران پر وشي یا باران پر وشي انار یې وې روزې شمسیان یې ورانې شي بارونه ورکړي ځوانه په آخر سم نیمه یا وروسي یا وشي چې شتي ځوانه نور څه عمل نه چې عمل سم یې د هر شی به ځوانه چلای وي دا د سید امیر آغا دا تور په لاس کې چې وي تا خو نه در معلومېږي دغه 110 خورواره غنم کړي 110 خورواره غنم بیخي ډېر دي ګرګو زکات پیل ته جلا ځوانه اچوي ځوانه بزګر ته به جلا کوټ ورته د دسترخوان هغې به جلا دا زکات ما سوا به خلک ورته ناست واخل دا پرسل واخله دا پرسل واخله دا یکې ورته ویل که چې شي دا شک نه و ولا کې خلاصیت دا زموږ د باغ په سر کې غټ غټ توتان و څلور توته قبلې ولاړ و واجب زولۍ پرته وه په والله که د میرزحمد خان کلاشي خلاصه واسي په د میرزحمد خان کلاشي پر یمه چې به نو هغه بل توتان وم نه ده بیا دا څلور توته ما څخه خلاصه چې نه داسې توته مه ځوانه چې دا ګوتې چې 3 ورځې دا رنګ یې نه پاکوي جمشید اوس که مجید توت مسخوټاک ځوانه دا ګرده کتاره ټاکو ولاکه مسخره کو نه د انډیواله پیدا کېږي نه د کور دا پیدا کېږي په کور پرې اړین هغه باغ دی نو چې ځان ورته کې توت نه پیدا کېږي ولاکه مسخره نو داسې بې برکچس ولی یلا شی وخت وي خیر خدای مهربانه وي ټولو د خدای پاک اراده پکښې کړې ده خدای دې موږ سم کړي خو موږ هم سمېده غواړو چې موږ ځانونه نیت سم شي بله خیر اصلاح کړو هغه وخت نیتونه پراخ وو مېلمه دوستي وه نیتونه پراخه وه دا کنجوسي وه دا دغه شان نه وه اوس کیسه کوله دوه ورونه وه یوه ورور ولې چې دا خو واده نه لري نو دا بالا یو قوزی به راواخلي ځوانه د خپل دګه د ده پر درمن به یې ور وکړو دوی به واده پوه چې برباد نه کړي بل ورور بیا وویل چې دا یالداره دی ته خو یې په سر یې مور قوزی ور په شا کړي یو در بله ناخبره دي سره پر ورجګار عالم د دا دواړو درمندان د هره وږه 3000 شوه نیت یوه وږه معنا نن د موږ په غار نه ایستلې وه دلته چې معنا دوبۍ شوي د غاره سره ایستلې دا باچا په ښکار پسې راوتلي دي وزیران په پسې چې ګوري د سرو زرو وږه پرته هغې په دا کلي کې پوښتنه کړې چې دا داسې هغې ورته وویل چې دا رقم کیسه وه ما نیتداره کوم دغه نیتداره کوم هغه ویل چې دوی به واده په وکړي بل ویل دوی یلداره دي ته خو یو سره پروا نه کوې د بچیان ده په ما ده نو هغه زما پر درمن غورځول ما د ده په درمن پروردګار عالم دا 10000 نو نیت چې دوی نیت ډېر ښه نیت ډېر په هر کار کې چې نیت صفایي او کار کې برکت مخ ته ځي واجب دی پروردګار درته خوشحاله وي مبارک علیه السلام خوشحاله وي نو بلا ته د خدای څه شی غواړې موږ هر کار کوو موږ پروردګار عالم موږ سره راضي شي د الله د رضا دپاره
الله پاک چې موږ سره داسې مبارک څه شي غواړو ژوند د برکت ښه خوند کوي چې ښه برکت بې برکته پکې ژوند وي. خوند اوس نه خو کوي الله که مرضي موږ پېژندی اوس وګوره چې لسو کالو 15 کالو په 20 کالو کې به یې مړی اوس هغه به زما 3 میاشتې واده نه کړي په دا کلي کې بیا چې به واده و زما نه باره به ورغل زما نه چې وروره زموږ دا واده کوو معنا زما نه څه شي معنا خواږه نشي راسي هغه به بیا اجازه ورکړه بعد هغه دا ښه اوسې ویې که څوک ماجه ته نه و راغلی زما نه پوښتنه به وکړي دا پلانکۍ نست به لا به سپین زري بوډاګان لیکن څراغ به وڅخو باره به له دروازه به ور وټکوه کور به زما نه مریضان پوښتنه به یې وکړه به نه خدای واسه 1500 یا نه 2000 په خوا پیسې ارزښت ګوري والله ته خو را ځوانه خدای مهربانه دی ځانه کړه نه بیا دلته ځوانه نور مفلس شوی هم پر موږ باندې ځان دا مریضه پرې د هغه وخت پورې پوښتنه کول چې دوی خدای پاک دلته جوړوي راوتلي مشه اوس کومه ده ورور هلته جنازه پرته ده دلته واده یې دلته واده دلته ډول ورته چېري په ول ځوانه ګوره دغه مشتري دلته به دا کوڅه کې ځوان ډول څنګ پر څنګ ملګري ځای اوس دا خو جنازه روانه سره غونډې تکله د جخوا د داسې سره چیرس یو دور بلاړي بل دور خو لا پرېږده خو ژوندی مثال زما کاش یې د مړو په کور کې جنازه پرته او معصوم ده شم د همسایګانو په کور کې مو درې چلاندوي دغه بیا دسمال بر موږ یو ګړی ورغلو موږ ویل وروره یو ګړی وده جنازه ووځي بیا چا شی کوي د ماښام خواته اوس خو بیخي بد کار دی دلته درې شروع دلته جړاوي یا ویلاوي بری بیا ګړی درې ودرول یو شاعر یو شعر جوړ کړی دغه ژوند پخوانی اوسنی ژوند یې سره مقایسه کړی دی وایي مخکې چې په یو کلي کې یو مړی اوس دغه اوس وروره یو چپ په چپایي خاموشي به وه یو دوړې به بادېدلې و دغه کېدلې نه خلک و ماتم و اوس خو چې وایي مړی اوس په خدای که دې په کیسه کې لګي چې ودرې دلته یو مړی یو انسان کلي ځای به یې ورکم سام پوته مړي سوي دي ډېر ځای پورې به خلک مړي سوي دي دا د کلي مشر دومره تاثیر درلودی په د کشرانو باندې چې معنا یې دا چې په محفل ته به زبانه دی را ننوتی را داخلېدی به زبانه د کشرانو زبانه ریږدېده به هغه به سام به پرتلو ولاکه مسله مشه پلار ناست د خدای دوست زوی زما نه څنګ لیکوي زما پلار زما در مخه څنګ په ولاکې لیکوي بصیرت یې وي مګر موږ به څنګه ورته نو دا زه نه پر زنه ګرې کیسې ختمې دي جمشید وسیله یې که برکت یې که قوت یې بالکل عبادت یې دا ټول دواړه سلسله په سلسله راکمیر وده موږ وینو زما د پلار عبادتونه ما نه دي کړي حاجي زما د پلار ذکرونه زما د پلار کارونه هېڅ چا زموږ په غرونو کې ولا نه دي کړي جلان سړی دا زما ګېډه دا زما اولاد نشي کولی د دوی په اولادو کې بیا د دوی برکت ورځ په ورځ باندې کار سر خرابوي زما بابا چې و ترک دنیا سړی و ملنګ و دا که ښه و که بد زما دوی په پاپا کې ځان خپل د الله پاک په ذکر اخلي چا سره کار نه درلود دلته یې ځالي پاپا کې ځان بل باغ ته شامل بغل ته داسې دوکانچه دلته پخوا لوی لوی چناران او یخه سایه وه دا لویه به بهېدلې لښان ډک ډک بهېدلې خوشکیانې نه وې اوس په موبایل نسته دلته د بس یو ډوډۍ بل ډوډۍ یا بزګانه ځای وخت ماپښین چا نه ورولې دلته زه خدمت ته ما پورې دلته ډوډۍ وشي نور چا سره کار نه درلود که کور هم د خدای دوست بس ماجه ته به راغلي به راغله دوی خپله زخمه باندې په زخمه ورځ د چې ده وفات کوي د خدای دوست هغه ساعته پورې ځوانه د خوله د ذکر نه لګي موږ بوت چې پخانې ته به روز دوی ما به بیاست موږ پاکستان ته کېږو ویل زه مې نه شپې نه چېرېږم ما ناکامه تاک په تاک مې ستړي کړي ما بوز خپل کور ما ځان ستړي کړي ما ما ستړي کړي بس که دا خبره منې ما بوز کور او داسې اسانه زکندنې وو کله کینې مؤمن ده چې بده یې زمانه د مور د اته یې د خولې ته راکش کېدی په پوله نه شي په والله که بله کوم زکندنې زه خپل ورته نه ډېر پخوا خو د خلکو عقیدې ډېر متن ډېرې ځوانان بیا هم نسبت نورې نړۍ ته افغانستان خصوصا کندهار دا غزون
اوس نور کفر دا عمر چې کوته چې ورسې د خدای هغه پلار او مور دا کیسې کېږي خدای یو احترام ورته کوو سلام ورته کوو یو مېلمه ته یا بل انډیوال ته نه یو خپل مسلمان ورور ته باندې عزت ورکړو چې راځه ګور دلته کښېنه او پټو ورا ورکوي یو چای ورته هغه دا هم نه کوي سلام علیکم